یو څو شعرونه دي چې نیازک لاله وایي څومره لرې یو خوران ناس یم لکه خوشحال وایي څومره لرې د تیارو شاته منزل دی ژوند په دشتو کې په سپارو پښو مزل دی څومره لرې د تیارو شاته منزل دی ژوند په دشتو کې په سپارو پښو مزل دی د وطن په وسایلو مې اور بل دی چې د غل سره د کور څوکیدار مل دی چې د غل سره د کور څوکیدار مل دی د خرابو نه بس خراب شم یاره درمین شوم په الله باندې توکل دی خرابو نه بس خراب شم یاره درمین شوم په الله باندې توکل دی هسې خلکو زمانه بدنامه کړې خو کچل دی نو په ما او تا کې چل دی هسې خلکو زمانه بدنامه کړې خو کچل دی نو په ما او تا کې چل دی اوس د زړه په زور د ژوند سندرې وایي ستا مین اوس په څلورو څانګو شل دی او په دې ښار کې خودپرسته خلک اوسي ابې جان پکې د مینې په تکل دی او شعرونه دي چې بې له مینې لکه وچ ګلاب رجېږم وخت به تیر وي زه چې بیا رازرغونېږم کرښې تصویرونه مې سنبال که زه چې نه یم نو بیا به دې یادېږم کرښې تصویرونه مې سنبال که زه چې نه یم نو بیا به دې یادېږم فاروق فضل او نعیم انجم صاحب ته دا شعرونه ډالې چې لکه درد په پرهرونو کې نڅېږم لکه درد په پرهرونو کې نڅېږم لکه اوښ کې غلی راسسېږم خزانې د دنیا څه کړم عابده زه د ژوند په لاره مینې ته پسخېږم یو څو شعرونه نور یو دوه درې شعرونه بس ډېر نه زه پوره دومره شعرونه ویل پکار دي چې د عوام حضرات اعظم کي که نه چې راولټوي کي نو بیا خوند نه کوي چې آغاز د ژوند د نوي کال مې وکړو ماتم د ړنګ وجود په حال مې وکړو بغیر له تا مې زندګي تېره کړه چې لیونی نه شوم کمال مې وکړو بغیر له تا مې زندګي تېره کړه چې لیونی نه شوم کمال مې وکړو هسې په ښکلو مې خپل وخت ضایع کړو لکه طواف د درمسال مې وکړو خپل وخت ضایع کړو لکه کمال د درمسال مې وکړو او کافر اشنا ته مې د خپلې مینې عبید ملنګ څومره سوال مې وکړو ډېره مننه بس یاره بس یو څو شعرونه اوس سنجیده یو غزل دی چې راویښ به شي د ولس په شور د ازادۍ راویښ به شي د ولس په شور د ازادۍ چې هر پښتون ته وکړمه پیغور د ازادۍ راویښ به شي د ولس په شور د ازادۍ چې هر پښتون ته وکړمه پیغور د ازادۍ زمونږ د مظلومانو وینې څومره قیمتي وي په مونږ یې راپورې کړه د پور د ازادۍ زمونږ د مظلومانو وینې څومره قیمتي وي په مونږ یې راپورې کړه د پور د ازادۍ په دې نامه مونږ نه غولیږو نور د ازادۍ تشهیر دې داسې وشي لور په لور د ازادۍ او د نومې مصلحت نه مې اوس کرکه غوندې کېږي زه غواړم چې وطن جوړ شي په زور د ازادۍ او تمغو ته مې د دغه پنجابي ریاست سلام دی تمغو ته مې د دغه پنجابي ریاست سلام دی او په دار دې شي عبید ملنګ په تور د ازادۍ ډېره مننه ډېر ښه چې دا عبید ملنګ چې هغه د ډېر لرې نه هغه تشریف راوړی او د خپل کلام یې شریک کړو وایي نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو نظر چې مې د سترګو په جنت کې لیونی شو یو شو چې غني په محبت کې لیونی شو او وختونه ورته ټیټ شو خو د اثر ورته ټیټ نه شو وختونه ورته ټیټ شو خو د اثر ورته ټیټ نه شو دا زړه چې مې پښتنو په غیرت کې لیونی شو زه شهنشاه خطه د سوات یو د پښتونخوا بیا د پاکستان بیا د ټولې دنیا یو ځلیدونکی ستوری چې په هر ځای کې چې هغه خلک یې پیژني ډېر کتابونه یې لیکلي دي ما ته باندې نشته څومره کتابونه دي هغه به د شاعرانو ته په دی خو ډېر زیات کتابونو لیکوال دی هغه ډېر یو قطعې چې لیکلي دي ټپیز یې لیکلي دي ټپې یې لیکلي دي زه سراج الدین سراج صاحب ته ډېر په درناوي باندې بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره چې هغه مخاطب شي خپل کلام راسره شریک سراج